السلام علیکم زما ګرانو کتونکو. تېرو ورځو کې په نشترحال کې د کلچر ډایرکټریټ په تعاون سره د موسیقۍ نړیواله ورځ ونمانځلې شوه. نو په دغه دستوره کې تاسو لپاره حکیم الله صاحب یو ریډیو رپورټ تیار کړی دی. راځئ چې ټول کې خوندونه واخلو. خان ناس برق صاحب، نورالامین یوسفزی صاحب او خیال محمد استاد وسره نور لوی لوی موسیقي استادان هم ناست دي، سازندګان هم ناست دي. ذاتي طور که ما نه تپوس کوئ نو ما په ژوند کې په ډنګري ځل داسې یو پروګرام، داسې یو دستوره ولیده چې په هغې کې د صوبې د ګوټ ګوټ نه هنرمندان راغلي دي. دومره په یو ځای د مختلفو سازونو هنرمندان بیا ورسره فنکاران راغونډول دا ډېر لوی کار دی، ډېر لوی زیار دی. دلته خبره وشوه زما په کتاب باندې. ما چې کله په ریډیو کې، چونکې زما تعلق د ریډیو پاکستان سره دی او دغه ادارې ته چې اجازه رسول یم، نو هغه دلته ناست دي زما محسن، زما مشر فضل جان برق صاحب. بیا د دې په مشوره باندې ما د دې هنرمندانو د دې فنکارانو په ژوند باندې کار شروع کړو، ځکه چې یو پروګرام زموږ تېرې رواجونه د 22 کالو راځي پرله پسې روان دی چې دا فنکاران څوک وو، د کومې سیمې سره تعلق لرلو او څنګه دې فن ته دې شوبې ته راغلي دي. دلته خیال محمد صاحب ناست دی. د موسیقۍ عالمي ورځ ده، نشترحال کې رنګارنګ پروګرام را جوړ شوی دی د راشد صدیقي په مرسته باندې. څه وایې په دې نن ورځ باندې؟ ته خو یو فنکار یې. زه به دومره ووایم چې اول خو زما دې ټول پښتونخوا ته سلام دی او هغې نه بعد نن د موسیقۍ ورځ لمانځلی شي. په دې کې د راشد د نشترحال والو په سطح باندې دا خلک راغوښتي دي، دا موسیقاران، دا غږونکي، دا ګانې والا، ډېره د خوشحالۍ مقام دی. خپل ځاني موږ خو یې داسې مزه راکړه چې دا پیل ځل دی د دې موسیقۍ. دا دومره فنکاران، دا دومره سازنده، د 40-50 نه زیات تبلیغ والا دي، داسې
د رباب والا هارمونیم دا دومره سازنده راغونډول دا اسان کار خو نه دی. نو داسې چېرې نه دي شوي که نه دا پیله ورځ ده منځلی شي د موسیقۍ داسې انتظام ما نه ولیدلی لکه دا دلته چې شوی دی دومره سازنده. پوزیشن دی احمد ول استاد ستاسو پوزیشن دی زما حالت څنګه دی؟ زما حالات شکر الحمدلله ډېر ښه یو حاضره ښه یو نور وروستو کمزورتیا هم شته و نه ویلو هم شته و دغه خو ښه ده چې دې ورځې له راغو چې دا مو په زړه ارمان دي چې موږ دا خپل بچي ولیده دا غږونکي او دا ګانې والا ډېر غټ شو ډېر خوشحاله شو. علیکم دا کوم نن دا ښکلی رنګین مزېدار دا پروګرام شروع ده زه ګلبهار خبرې کوم اول د خان تحسین نو په دا ډېره شکریا ادا کوم ډېر زړه مو ښه چې دا ټول سینګران فنکاران راغونډ شوي وو او ډېر مزه یې وکړه ډېر خوند رنګ یې پرېښود وسلام. استاد یا فاضلین ټیک شو اوکے کوم زه عادل خټک خبرې کوم سینګر دا نن چې کومه میوزیک ډیره نو ماشاءالله په نشترحال کې چې کوم پروګرام جوړ شوی دی نو دا په دنیا کې نن منځري کېږي دا میوزیک ډی او د هغې نه علاوه دا چې کوم نن موږ پروګرام کوو دا میوزیک ډی په نشترحال کې نو دا په تاریخ کې په ډومبي ځل کېږي انشاءالله دا یو داسې ورځ منځري شي په نشترحال کې په تاریخ کې دا ډومبي ځل دی چې دا د فنکارانو دونه لویه غونډه را او دومره خلک راغونډ شوي دي او انشاءالله تاسو به ترې خوندونه والې او زموږ ملک ته خدای آباد او ښاد لري خاص کر پښتونخوا چې موږ سینګران ټول د دې خپل زړه بړاس وباسو خدای دې امن راولي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د موسیقۍ د ازادۍ ورځ ده او موږ ډېر خوشحاله یو او نشترحال والا چې کومه قرباني موږ سره وکړه الله دې دې آباد او خوشحال لري. ډېر خدمت نشترحال والا هم کړی زما نوم خاورې شوکت پښتونیار سرحدي نن د مل ډېره خوش زما وطن دلالو
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجي صاحب تاسو سم په خیر علي وایم او ستاسو ټولو ملګرو ته نن ډېره ښکلې ورځ ده، نړیواله ورځ ده د موسیقۍ، او ټول فنکاران حاضر شوي دي، راغلي دي، او دا زموږ د ټولو خوشحالي ده، که لرز یو که بز دي، او دا مونږ خوشحاله یو. نور خیر دی جي؟ تاسو صحت څنګه دی؟ ښه یم، بس ګزاره کوو. دا داسې چېرته نه دی شوي، داسې پروګرام چېرته هم په ژوند کې نه دی شوی، په دې هکله څه وایي؟ نو په دې هکله به څه ووایم، دا خو ښه کار دی، خدای دې وکړي چې بار بار یې کوي، او دا خو ډېرې ښې موقعې دي، او فنکار دپاره خو دغه یو حوصله افزایي ده. د کلچر ډایرکټریټ او د هنري ټولنه دوی دا تابع کړي ده که نه، هغوی ته څه وایي؟ نو بس ښه ده چې پکې نور هم کوشش وکړي او راښیي کړي نور هم چې غږ یې اورېدی شي. ستاسو وصال خیال او نن دریم مارچ باندې په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې د میوزیک یو عالمي ورځ مناویږي. نو نن په نشترحال کې تاسو به ګورئ چې دا یو ریکارډي پروګرام دی چې په سونو تبلو والا، په سونو باجو والا، په سونو ربابیان او سندرغاړي راغلي. زه ډېره مبارکي د دې ورځې ټولو مینوالو ته ورکوم او الله دې وکړي چې داسې ورځې په موږ په دې ملک کې هر ورځ هم داسې ورځې را روانې. مننه. داسې ده صاحب چې نن د موسیقۍ ورځ ده، او زما خپل نظر دا دی چې موسیقي او پښتو موسیقي دا زمونږ د دې وطن د دې خاورې نه راوتې ده. دا د مرغو د شور نه، د بنګړو د شور نه، د ابشار د ترنم نه، د باران د ټپار نه، د میچنې د ګړلار نه، د پڼو د چغار نه راوتې موسیقي ده. دا زمونږ پښتانه د دې جمالیاتي حس دومره زورور دی چې زمونږ کم شاعرانو سندرې ویلي دي او کم زمونږ فوک سندرې دي او هغه بیا زمونږ سندرغاړو څنګه ویلي دي د موسیقۍ سره. نو زما خپل خیال دا دی چې مونږ کومه سندره ویلې ده نو هغې پسې بیا 50 کاله او 100 کاله پس هغه په هند کې چې دی نو زمزمه شوې ده په هغې انداز کې. نو د دې نه پته لګي چې زمونږ د موسیقۍ تاریخ چې څنګه زمونږ د پښتونولۍ تاریخ 15,000 کاله زوړ دی، نو داسې زمونږ د موسیقۍ تاریخ هم 15-16 کاله زوړ دی. خو ځینې څیزونه زمونږ د لاسه روک شوي دي. که تاسو میوزیم ته تللی نو تاسو به لیدلي چې 3,000 کاله مخکې په دې خاوره باندې ګندهارا تهذیب کې د یو سړي په غېږ کې رباب دی، د یو سړي په خوله کې شینایي ده، د یو سړي په خوله کې په لاس کې ستار دی، په غېږ کې رباب دی، په لاس کې ستار دی. مطلب دا دی چې دې خاورې کې چې کوم جمالیاتي حس و یا اسټیټیک سینس و هغه دومره زیات و چې تاسو بس دا خبره به په دې راټوله کړم چې تاسو وګورئ لکه د دغه فلم یو په ورجنتیمالا باندې یو ګانا پکچرایز شوې ده چې بهارو پول برساهو میرا محبوب، د هغې نه 80 کاله مخکې ګلستان بابا دا سندره ویلې وه چې ګلونه راوړه د ګلزاره د خاپیرو د باغ مالیاره زما اشنا راځي. تاسې وګورئ زمونږ یو سندره ده چې موسیقۍ سره ده چې یا توره بلبله ناخا ده په نیمه شپه کړې اوازونه ناخا ده زما لالی دې په دکن. اوس د هغې نه ډېره موده پخوا نورجهان دا خبره په فارسۍ کې کړې وه، زمونږ یو زنانه کړې ده چې ای بلبل ناد روشنزری او الته نورجهان ملکه وایي چې بلبل نادا غوغا مکن دریجا نازک مزاج شاه تابع سکون ندارن. مطلب دا چې زمونږ په لارو کوڅو کې زمونږ لوڼو زمونږ بچو ماشومانو هم چې کومې سندرې ویلي دي هغې نه زمونږ د ذوق او د شوق پته لګي. نو پښتانه خاوره باندې چې کوم جبر وشو، کوم ظلم وشو، چې زمونږ فرهنګ، زمونږ زیبا هنرونه، زمونږ سندرغاړي هغې سره ډېر ظلم وشو. نو دا چې اوس کوم تقریبات کېږي، دا پروګرامونه کېږي، په دې زه ډېر زیات خوشحاله په دې یم چې زمونږ هنرمندان چې دی هغه نازولی شي یا یې قدرولی شي او موږ ورو ورو هغه نارمل دغه طرف ته روان شو. نو دا ډېره لویه خبره ده
او ډیره لویه دښمني شوې ده د موسیقۍ سره. نو ان شاء الله اوس په شریکه مونږ دغه سفر جاری ساتو. موسیقي نړیواله ورځ ده. د کلچر ډایرکټریټ په کوششونو باندې او هنري ټولنه ورسره مرسته کړې ده. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ دا دومره فنکاران راغلي دي. ډېره مننه حاجي صاحب، حاجي اسلم صاحب. دا خو موږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې یو خو د موسیقۍ ډې ده، د موسیقۍ روزه ټولې دنیا کې دا ازمویل کېږي، ټولې دنیا کې، او بله پېښور کې کېږي، KPK کې هم کېږي. دا موږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره. یو خو دا ده چې موږ فنکاران خو دا د ملو شو د کلچر کې دفتر کې ملو شو یې که نه، نو دا موږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره. یو بل موږ کتو، حالات هم وکتو وې. بله داسې موږ دا هر څه کولو چې لکه زموږ خو لکه بل څه کار ما روزګار نشته، او حکومت موږ دا خواست کړو چې را مهرباني وکړي زموږ د فنکارانو ته چې څومره مخکې تاسو کوم یو فنډ ورکړی مو که نه زندامین کې، نو دا هم چې ملو شي نو موږ دپاره به ډېره د خوشحالۍ خبرې. او بل داسې کار چې د فنکاران ټول ګوره راغلي غریبانان دي، چاکرۍ نه لګولي، چې اصل لګولي، چې اصل لګولي بېوسه دي، بېدسه دي، نو چې دوی د پاسه دوی سره څوک کومک وشي. او دا سالګره خو هر کال کېږي، هر کال کېږي، هر کال پې موږ کومرس ورکوو. نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې صاحب، ډېره د ویاړ خبره ده چې داسې موږ یو ځای کېږو او دا د موسیقۍ ډې کېږي په نور ملکونو کې، نور دنیا کې هم کېږي، او دا موږ دپاره د خوشحالۍ خبره چې دا په پاکستان بیا په KPK کې هم کېږي. ډېره مننه. السلام علیکم.